یو حدیث شریف کې راځي امام خازن رحمت الله علیه یو روایت نقل کړی ډېره عجیبه وایي د قیامت په ورځ چې الله جل شانو دا خلک جهنم ته غزار کړي جهنم ته دی به الله جل شانو ته 1500 کاله پورې چغې وایي څومره 1500 ونادوا یا مالک لیقضي علینا ونادوا یا مالک لیقضي علینا یا مالک لیقضي علینا څو کاله به چغې وایي 1500 کاله به چغې وایي اوازونه به کوي 1500 کاله پس په الله جل شانو فرمایي دا څه وایي دا څه وایي فرشتو ته وایي دا څه وایي سره د علمه اب وایي یا الله دی وایي چې یا مالک لیقضي علینا یا الله زموږ فیصله وکړه بس دی که نه بس دی فیصله وکړه الله جل شانو به 1500 کاله خاموش پی 1500 کاله پس په الله جل شانو ورته وفرمایي 1500 کاله ده 1500 کاله نور 1500 کاله پس په چې الله جل شانو هغه سوال واوري بیا به خاموشي بیا به 1500 کاله پس چې دی بیا چغې وایي چې اقضي علینا یا مالک لیقضي علینا یا مالک لیقضي علینا یا الله زموږ فیصله وکړي موږ مړه کې بس چې الله سره وکړي دې جهنم لغه الله به زر کاله پس جواب ورکړي اخسئوا فیها ولا تکلمون کورې شئ ما سره خبرې ونه کوئ چېرته ما سره خبر کورې شئ اونه خطرناک لفظ اخسئوا فیها ولا تکلمون کورې شئ ما سره خبرې مه کوئ بیا به الله فرشتو ته وایي چې دوی چغې وایي چې یا مالک لیقضي علینا نو ته ورته ووایه چې ربک قال انکم ماکثون ستا رب دا آواز کړی دی تاسو به همیشه دلته پراته الله زر کاله پس په دا صرف آواز وکړي الله جل شانو فرمایي دا خلک بس جهنم ته الټه غزار کما ځکه خبره نه مني در دي هغه اعمال چې الله جل شانو پیغمبر هغه نظر انداز کو قرآن نظر انداز کو الله جل شانو دغه احکامات د خپل لاندې کړه